سلامونه ملګرو، زه ویسه خان یم. تاسو ته یو ځل بیا د ویسه خان سکلز یوټیوب چینل لخوا حاضر شوی یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې د ټیک ټاک ویډیوګانې څنګه فریو ته د خارجي سیم کارت په ذریعه بوځو. یعنې مخکې ما په یوه ویډیو کې ویلي وو چې د دوبۍ سیم کارت پیدا کوئ یا د امریکا سیم کارت پیدا کوئ، په دې سره تاسو خپلې ویډیوګانې پر مخ بوځئ. ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې څنګه بیا موږ کنیکټ کړو که نه، څنګه کار ورته وکړو، طریقه کار یې راته بیان کړه. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته ټول طریقه کار بیانوم. راځئ دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوله زما ویسه خان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب څنګه د بیل نښان ووهئ او هلته یې وړئ تر څو زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو در ورسیږي. راځئ دا ویډیو طرف. ښه ملګرو، اوس په دغه خپل موبایل راواخلئ. دلته له دغه ځای څخه تاسو خپل د سیمې کارتونه به راوکاږئ. دلته که ستاسو موبایل کې هر سیمې کارت و هغه به تاسو لومړی راوکاږئ. نو کله مو چې هغه راواخیست، تاسو د دوبۍ سیمې کارت به راواخلئ. ما سره دغه سیمې کارت دی 5G. نو دغه به څنګه کوئ، تاسو به یې دلته ور واچوئ. کله مو چې دغه ور واچوه، دلته به یې راواخلئ، موبایل ته به یې اوس واچوئ. کله مو چې موبایل ته واچوه، تاسو به لږ شان دلته انتظار شئ. دلته پاس به تاسو ته به د سر کې وښودل شي، یو آر به درته لیکل شوی وي. ښه پاس دغه د نو سرویس ګورئ تاسو دلته دغه کوم شبکې چې ښیي، په دغه ځای کې به لږ وروسته تاسو ته آر ولیکل شي. ښه شبکې به وښیي، آر به ولیکل شي. نو کله مو چې د دوبۍ سیمې کارت ور واچوه، بس را به شئ دلته خپل ټیک ټاک ته. لږ وروسته دلته تاسو ته یو آر خلاصېږي. تاسو اوس دلته وګورئ. ښه دلته تر اوسه پورې ماته پاس کونج کې نه لایو خلاص نه ښه نه بد. اوس وګورئ ماته پاس لایو خلاص شو. دلته تاسو دغه ځای کې وګورئ. اوس چې هر څوک لایو وي چې زه دلته کلیک وکړم، ماته به د دوی له ایفون هر څه ښودل کېږي. زه خپله هم لایو ته جګېدلی شم، بس هېڅ ستونزه به نه وي. ښه نو کله چې تاسو ته دغه لایو خلاص شو، اوس به تاسو څنګه وکئ، ویډیو به دلته ورته اپلوډ کئ. بس چې هر ډول ویډیوګانې ستاسو خپل ټاپک وي، هماغه ټاپک به ورته اپلوډوئ. لومړی مهم شی دلته دغه لایو ګورئ په دې کونج کې. دلته زه لږ تاسو ته کمرې ته نږدې کړم، تاسو وګورئ هغه پاس کونج کې لایو ګورئ. ښه هغه پاس لایو چې تاسو ته یو ځل وښودل، هغه کونج کې ګورئ. نو کله چې هغه درته وښودل شو، بس نور یې غم مه کوئ. ښه نور سیمې کارت واخلي. اوس بس خپله تاسو څنګه کوئ، ویډیوګانې ورته اپلوډوئ. دا به انشاءالله خپلې مخکې ځي. ویډیو به څنګه اپلوډوئ، پلس آیکن باندې به کلیک وکړئ. ښه ملګرو، تاسو ګورئ ما دلته دغه ویډیو راواخیسته. کله مې چې دغه ویډیو راواخیسته، اوس زه راځم دلته په نیکسټ باندې کلیک کوم. کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ، اوس دغه ویډیو بیا هم نیکسټ باندې کلیک کوم. پاس کونج کې آر ګورئ، هغه آر تاسو دلته دغه نږدې کوم. پاس د شبکو سره یې آر څنګه کړ وښوده. پاس وګورئ آر. نو دلته هغې وروسته مثلا کور ورکوئ، هر ډول اپلوډ کوئ ورته کومه کس، یا هم دلته ورته لیکئ په کوم ډول ورکوئ، یا به دې باندې پاسه لیکنه کوئ، هغه به هم تاسو دلته وکئ. زه مثلا دلته به دې باندې لیکم چې په دغه په دې بڼه نه په دې ټیکسټ کې لیکم، دلته ورباندې لیکل ورباندې کوم چې ملګرو ما دغه هم ورته ولیکه. کله مې چې دغه ورته ولیکه، د هغې وروسته څنګه کوم، دلته داسې کوم. دا زما خپل ویډیوګانې دي. ستاسو د هر ټاپک ویډیوګانې بس تاسو په خپل ټاپک اړوند لیکنه هر څه ورته وکئ. زه دلته ورته لیکم چې فول ویډیو لینک. دلته ما فول ویډیو لینک ورته ولیږه، لاندې دغه نښان ورکوم. اوس راځم دلته د ویډیو لینک کپي کوم. نو دلته مثلا تاسو که لوکیشن ورکولو، بس ستاسو لوکیشن دلته ښه به دا وي چې هېڅ لوکیشن ورنه کړئ. که چېرته مو ورکولو بیا هم یو لوکیشن ورکړئ. زه دلته هېڅ لوکیشن نه ورکوم. مور آپشن ته به راشئ، کمنټ به الاو کوئ، که نه ژبه به انتخاب کوئ، الاو های کوالټي اپلوډز. دغه ډېر مهم آپشن دی. دا به تاسو څنګه کوئ، آن به یې کوئ. د هغې وروسته به راشئ دلته بیا هشټګ باندې به کلیک وکړئ. کوم وایرل هشټګ چې وي هغه به تاسو ولیکئ. دلته ما تیار وایرل هشټګ لیکلی دي. یوه مهمه خبره دا ده چې تاسو باید بل سیمې کارت په موبایل کې ونه لرئ. مثلا د دوبۍ سیم کارت مو ورته واچولو موبایل ته، بس تاسو نور ټول سیمې کارتونه ترې لرې کړئ. یوازې به د دوبۍ سیمې کارت څنګه کوئ، پرې به یږدئ. بس اوس د دې وروسته به تاسو څنګه وکړئ، دلته په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ستاسو ویډیو به د اپلوډېدو په حال کې شي. ښه نو دې سره دا وګورئ زما نوی ټیک ټاک دی. ما دغه یوه ویډیو اپلوډ کړې ده 199 114 که نه 80 40 نفرو په عادي حالاتو کې کتلې ده. ښه نو ستاسو ویډیوګانې به ډېرې تیزې د دې په واسطه فریو ته لاړې شي. هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. له نورو ملګرو سره یې لازما شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ.